السلام علیکم دوستانو، دا خاص د ډرایور حضرات لپاره د ډرایور خلکو دپاره چې ګاډۍ لوډ کړي ډېره بالا یي نه ورته ګوري، تارونه دي، بجلي د څه شی دي. ته دا ګاډۍ وګورئ، دا ویډیو را سره وګورئ. دا ګاډۍ ډېره لوډه بالا سیلې وسمنې څه شی وکړي، خو د بجلي تارو سره ولګېد، کرنټ یې وکړئ، دا ګاډۍ اور اخیستی دم. د الله ډېر فضل و چې بیا هم بچاو سول. او ته نور دا ویډیو را سره وګورئ. په لیسې کې د افغان کډوال ګاډۍ ور اخیستې دي. چمچې راله، راځئ چې چمچې راله. خلک داسې ګاډۍ ونړي، خلک بچاو شي، انسانان بچاو شي. لا خوا راوله چمچې، لا خوا ګاډۍ راولړه، ګاډۍ چمچې ورکې لا بلې خوا راول چمچې ګاډۍ راولړه. راغورځئ دی ساستئ. دا په نیسي کې د افغان کډوال ګاډۍ ور اخیستې دي. انسانان بچاو دي انشاءالله که خدای کول د ماشین ورالې نړۍ. راځئ چې شاګوله په نیسي کې دا کډې ور اخیستې دي. دواړو کې خدای خلک بچاو دي، انسانان بچاو دي. چمچیت خاري پر واچوي، چمچي ولاته خار کې واچو منه. بس بچاو دي ذاته بس. لا ده تعرف شيش تمشيدي هذا بكسر وذا تخير بس انسان وذا تخير انسان بچاو ګاډي ونړې. کډ والا دی کډ افغانان کډ نشي د افغانان کډ ور اخیستې دي. ان شاء الله بچاو خلک هم بچاو. خلک په خپل مدد راپدې ته ورمل کې ماشین وراله په خاله وست. واره خلاص واجب صعب لا يا قلبي لا يا قلبي بين سنه كسي پر نور جوړ اسونه جنریټر به بنسي مړ ور وي او
لاره ورکه لاره عشان ما خلص من هذيك عشان ما غلط خران کارو دوی یار راځي سمتلا یاره د خلوون